دی عوامو ته څه جلسې کوئ والله که میړه غواړي دا نن کرکټ ته څومره ناست وئ پوس پرې کړو پوس پرې کړو لکونه خلک نن کرکټ ته ټوله ورځ د جمعې مبارکه ورځ او دغه ځای پورې چې غونډس کې مګلې هغوی ته ناست وي پوس پرې کړو دې قوم ته جلسې کوئ که څوک کرکټ ګراونډ ته نه وي ورغلي ټوله ورځ به م ټي وي ته تېره کړي او کتلي به وي او د هغې غونډس کې به م د عمران خان لیدلي چې په کوم ځای پورې مګلې او ورته ناستې څوک وی دا بورې دا ورته څوک ناست دی دیوبندي بریلي خبرې کوي شرمېدلو دغې ته میدان ته راوځئ د دې خلاف جهاد وکئ تاسو په دې ملک کې وکته چې هغه ورځ په لاهور کې د ښځو د اسلام خلاف جلوس راوویست ښځو جلوس یې راوویستو چې څوک وایي چې په دې ملک کې به اسلام راځي دا ډنډې ګورئ د قومي اسمبلۍ ممبرانو ته دا ډنډې ګورئ دا ډنډې به در باندې ومنډو که په دې ملک کې د اسلام نامې واغستې دا ستا ملک شو ته دلته ناست سوال د دیوبندي بریلي نه دی سوال د خېټې دی په اسلام کې وګورئ چې د زیارتونو حاصلات خوړل دا په اسلام کې روا دي او که ناروا دي ما په خبرو پوهېږم زیارت حاصلات خوړل یعنی زیارت باندې منجور کېنول او ټوټه غوړول او غټ کټی ورته کېنول جارو په لاس کې ورکول ښځې وله راتلل او په هغې جاروګانې وهل او شکرانه اچول دا په اسلام کې روا دي او که ناروا دي که دیوبندیانو بریلیانو تر اوسه پورې په اسلام کې دا مسله نه حل کړي سبا به د اسلام غټې غټې مسلې په اسلام کې دوی څه فیصله خبره پوهېږي اصلي دین قرآن او حدیث دی قرآن او حدیث کې راشئ وګورئ چې د قبرونو حاصلات خوړل په اسلام کې څنګه راشئ وګورئ پروسه کال په بو کې موټر خراب شو زه ما زیارت ته ننوځم زیارت ته چې لاړم د مین روډ نه تر زیارته پورې یو بازار جوړ دی کوچی بازار جوړ دی یا مینه بازار جوړ دی نو الکان پې ناست دي ګوره بازار جوړ دی الکان پې ناست دي او ښځې پې زیارت لځي راشه خورې راشه وخله خورې وخله او راشه 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 او وخله 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 داسې دي که نه دي تاسو نه دي کتلي تاسو ته پته نه ده بیا قبر سره یو سنډا کېنولې او مالګه ورته پرته وي په دې دومره عقل الله دی چې موږ نه عقل سلب شو عقل را نه ووتو داسې خیره راته چا کړې ده چې الله دې د انسانیت سر در نه لرې کړي او د خر سر در پورې خدای وتړه د خر سر مونږ پورې د خر سر تړلی لږ سوچ وکړه او بدبخته او کمبخته زیارت لاندې که نیک عمل کړی نو خو به لاندې د جنت په نعمتونو کې سیراب وي نو پاس د هغه د شکرانه او پیسو ته څه ضرورت دی او بیا په دغه پیسو لږ سی ای ډي غوندې تحقیقات وکئ چې دغه پیسې بیا ځي چېرته او کېږي پې څه والله په دغه پیسو شراب څکلی کېږي په دغه پیسو جوهري کېږي په دغه پیسو زنا کېږي اوس مونږ که وایو چې دا ګناه ده وایي دا اولیا نه مني بزرګان نه مني رسول الله صلی الله علیه وسلم نور نه مني او بشر ورته وایي او قرآن ویلی دی زمونږ څه کار قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی اے پیغمبره د خلقو ته ووایه چې مخلوقه زم ستاسو غوندې بشر یم
یوحا الیہ زما استاسو بشریت کے فرق دا دے چھے ما تا وحی کی زما اللہ سر رابطہ و تعلق دے و تاسو تدا نکی دیکھو گو رہی دیو اللہ پیغمبر نو اپنے آر بشر کہندے نہیں جیسے وہی کہنے پیغمبر نو کہندے کہ ساڑھے آر بشر انا للہ وی زم بندائیں دیکھو گو رہی تم انسان ہے و ضیاءالکم انسان دے تب ایمان ہے چھے تو ضیاءالک یو شان گئی اب خبر کوئی لگا ہوں تم انسان ہے و داؤس زمونگ نوے گورنل صاحب چو لگے تو دام انسان دے ناول خدا دے خار اس چی پلویا مرتبہ کے ناستے نو تو ساگا یو شان زی انسان ہے مو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان دے زماو داغ انسانیت یو برابر تو بستغفا داغ مقام و زما مقام اغلا پا بشریت کے اللہ دا مقام ور کرے ہو چھے پا بدن باندے بے طول عمر کی مچ نو ناز پا کم الار بچے تیر شو درے ورزی بدا غلارنا خوشبویت لا درے ورزی یو وینزا و وینزا دشپے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وارد بول پلوخی کے پراتو اوینزی تاوی چالو خیوالا بار توی کا اگے وی صاحب زخو تگی شویم د شپې ما خواس کلی دی مال چې جوړو بوي حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې بی بی بدکار دی کړه بیا د سه مکوا تپوس کوا خدا ستا د وو پښتو نه با د خلینا د مشکو د عنبرو خوشبوئی د پیغمبر او زمون بشریت یو برابر دا د علماء دیوبند عقیده ده دا د علماء دیوبند عقیده ده چې شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ تعالی و تبارک مرید والا دا رسول اللہ دا روزی گردہ راوڑے و گردہ علتا چی جارو یا گردہ اگا گردہ پرنجو کی مکس کرے و دشپی بیسترگو کیا چولا چی دین بہترین رانجبل نور سکے دیش دا علماء دیوبند مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ اب پمفلٹ کتا سو گو رے عقل بم حیران شی چی دا سا شیطانت تے مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ پروسا کال سے دلی تا تلیہم داغ خانقاہ داغ خلوت داغ قبر داغ کور چی ما اولی دو نو یا زما عقیدہ روپائی کی پہ سلورا نیوا واللہ العظیم چی پشپارا نیشو مولانا اشرف علی پخپلا بزرگو لوی ولیو داغ التکشف یو کتاب دے التکشف ایکی لکلی دی چی او بزرگ بل بزرگ تراغے چی دا دے قبر حال پتہ میں شوق دے چی دے قبر کے لان دے چا چلی دیوے ہے اولیاوانو نی من اولیاوانو مندین روٹی خلاصانو نی مندین اولیاوانو نی مندین ولی دے پیر دے خاک سے اپنے سمجھنے ولی دے گلی دے کتیاں دے پیر دے خاک سے اپنے سمجھ ولی نی من ورشد غلجو میاں سے مترے سر غلجی کلے دے قسم پا خدے دے چی پجون والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پٹکے ور کرے پجون راشی